زمانه قصور زما دی چې ما تا سره مینه کړې وه. ته په غلطه یې. ګوره جینۍ خبره واوره، زه په غلطې بلطې نه پېژنم. سیده واپس لاړه شه او که بیا دلته راغلې که نه نو پنډۍ به دې ماتې کړم. ګورې زما خبره خو واوره. زه ته وایم پرېږده، ستا خبرې نه اورم. شیربازه شیربازه یوه داسې هنرمنده چې نږدې 30 کاله د پاکستان په فلمي پرده تیر کړل. تر 1.5 سل پورې فلمونو کې راڅرګنده شوه او د بدر منیر سره یې جوړه سوپر هټ شوه. خو بیا یو ورځ له سینما داسې ورکه شوه لکه هیڅکله چې د فلمي نړۍ برخه نه وه. دا د خانم کیسه ده، د پښتو سینما یو له هغو یادګاري څیرو چې کیسه یې تر نن پورې نیمګړې پاتې ده. خانم چې اصلي نوم یې غزاله خانم د پنجاب د ګجروالي سیمې په یو داسې کورنۍ کې په 1948 کال کې نړۍ ته راغله چې له فلمي نړۍ سره هیڅ تړاو نه لاره. هغې خپلې لومړنۍ زده کړې هم په خپله سیمه کې وکړې، خو د هنر سره د هغې اړیکه لا د ماشومتوب له وخته پیل شوه. خانم لا یوازې 6 کلنه وه چې د اردو ژبې په مشهور فلم سیلاب کې د یوې ماشومې رول ادا کړ او د لومړي ځل لپاره په لوی سکرین راښکاره شوه. له دې وروسته یې په څو نورو فلمونو کې هم کار وکړ. کله چې د هغې کورنۍ له ګجروالۍ نه لاهور ته کډه شوه نو د خانم لپاره د هنر نړۍ لا نوره هم نږدې شوه. په لاهور کې د هنر زده کړې وکړې او ورو ورو یې پرېکړه وکړه چې فلمي نړۍ ته په مکمله توګه داخله شي. دا هغه وخت چې د هند له ویش وروسته په پاکستان کې د فلم جوړونې نوی سفر پیل شوی او اردو سینما هم د خپل لومړني پړاو نه تېرېدل. څو کاله وروسته په کال 1966 کې خانم د کافر په نوم اردو فلم کې د سپورټینګ اداکارې په توګه په لوی سکرین راڅرګنده شوه. همدا فلم د هغې لپاره د فلمي نړۍ رسمي دروازه وګرځېده. تا ته پلار ویلم ډېره غټه ګناه ده، ډېره غټه ګناه ده. بس که بچې بس که دې نه مخکې چې ستا واده سلیم خان سره وشي او ستا مینه ستا نه جدا شي. د خانم لوړ قد، ښکلې او سنجیده څېره، با اعتماده پریزنس او ځانګړي انداز هغه د خپل وخت له نور هنرمندانو نه بیله کړې وه. د خانم هنري سفر یوازې تر اردو او پنجابۍ سینما محدود نه و. هغې په 1970 کال کې د سندۍ ژبې په یو فلم کې هم کار وکړ او په 1972 کال کې د اردو فلم بازار کې د هیروین په توګه راڅرګنده شوه. د دې فلم وروسته شهرت نور هم زیات شو او په ګڼو اردو او پنجابۍ فلمونو کې د کار لړۍ روانه وساتله. خانم د سرایکي سینما په لومړني فلم دیا نمانیا کې هم د هیروین په توګه راڅرګنده شوه. هغه فلم چې د سرایکي ژبې د سینما د پیل له مهمو فلمونو څخه ګڼل کیږي او دارنګ خانم د سرایکۍ د اولني هیروینې اعزاز هم په خپل نوم کړ. خو د خانم د فلمي سفر هغه برخه چې نن یې نوم د پښتو سینما له تاریخ سره تړلې لا وروسته پیل شوه. په دې وخت کې پښتو سینما هم د خپل لومړني پړاو نه د ودې په لور روانه وه. په 1991 کال کې یوسف خان شیربانو د پښتو سینما بنسټ لا پیاوړی کړی او په پښتو فلمونو کې د ښځینه مرکزي کردارونو اړتیا هم زیاته وه. هماغه مهال خانم د پښتو سینما په پرده راغله. په مشهور فلم کوچوان کې خانم د بدر منیر په مقابل کې د هیروین په توګه راڅرګنده شوه. د دې فلم له لارې د پښتو فلمي نړۍ د لیدونکو زړونه وګټل او د بدر منیر سره یې جوړه دومره سوپر هټ او مشهوره شوه چې دواړه په پرله پسې فلمونو کې یو ځای ولیدل شو. او پورا سره بدله جوړ شي او والله بالله کې یو جنې هم د تفکګ سترګو ګوري. هغه وخت د بدر منیر او یاسمین خان جوړه په پښتو سینما کې ډیره مشهوره وه، خو د خانم راتګ د ښځینه هنرمندانو په ډګر کې یو نوی رنګ راوړ. خانم د بدر منیر سره ګڼ فلمونه وکړل او ډیرې د لیدونکو لخوا په ښه ډول وستایل شول. په هغه وخت کې داسې خبرې هم کېدې چې ګنې د بدر منیر او یاسمین خان ترمنځ اختلافات پیدا شو او له همدې امله بدر منیر د خانم سره نوې جوړه کړې وه
او یاسمین خان د بدر منیر په مقابله کې بیداربخ سره په فلمونو کې راتله، خو دا خبرې یوازې اوازې وي او په حقیقت کې د داسې اختلافاتو کوم ثابت حقیقت نه موجود. خانم د اویایمې او اتیایمې لسیزې په اوږدو کې په اردو، پنجابۍ، سندۍ، سرایکي او پښتو سینما کې په ګڼو فلمونو کې کار وکړ او د پاکستان د فلمي صنعت یوه پیژندل شوې څیره وګرځېده. د هغې لوړ قد، روایتي چال ډال، د کیمرې مخې ته اعتماد او د ډانس ځانګړی انداز هغه ځانګړنې وي چې خانم یې له نورو ښځینه هنرمندانو نه بیله کړې وه. خو د خانم د فلمي ژوند یوه بله مهمه وجه هم وه، هغې د خپل هنر لپاره خپل اصول لرل. په هغه وخت کې ډیرو ښځینه هنرمندانو د بولډ او فحش کردارونو له لارې د سینما د لیدونکو پام ځان ته اړاوه، خو خانم تر ډیره له داسې کردارونو نه ډډه کوله. همدا وجه وه چې هغې په اردو او پنجابۍ سینما کې هغه مقام ترلاسه نه کړ چې د خپل استعداد له مخې تمه لرله. ډیری وخت ورته د سایډ او سپورټینګ کردارونه ورکول کېدل او ورو ورو داسې تصور پیدا شو چې ګواکې خانم د هیروین په مرکزي کردار کې بریالی نه ده. خو پښتو سینما ته د هغې راتګ دا تصور بدل کړ. په پښتو سینما کې هغه وخت د ښځینه مرکزي کردارونو کمښت موجود و. یوازې څو محدودې هنرمندانې د هیروین په توګه په پرده راتلي، ځکه نو خانم ته په پښتو فلمونو کې د مرکزي کردارونو موقع ورکړل شوه. هغې نږدې یوه لسیزه په پښتو سینما کې پرله پسې ډول کار وکړ او د خلکو په زړونو کې خپل ځانګړی ځای جوړ کړ. د بدر منیر سره یې جوړه هم د پښتو سینما له یادګارو جوړو وګرځول شوه. د خانم د پښتو فلمونو په لړۍ کې کوچوان، پړانګ، پیسه، قرباني، زناور، د ټرک ډرایور، اجرتي قاتل، د ګودر غاړه، شپونکی، سرپتلی کی، زما غیرت، بنگړي او هتکړی او نور فلمونه شامل دي. په اردو سینما کې میری زندگی ہے نغمه، روشنی، لیلا مجنو، انتقام، بہارو کی منزل، آگ اور سہاگ، اپریل فول، ایک رات، کائنات، ایک چہرہ دو روپ، شعله، داغ، دیدار او ګڼ نور فلمونه کړي. دا رنګ په پنجابۍ سینما کې پتن، پاټې خان، آج دیا کړیا، انوکا داج، انجمن، چټ برے دیاری، یارانه، پہچان، قیمت، بشیره ان ټربل او نور فلمونه شامل دي. د خانم فلمي سفر یوازې د فلمونو په شمیر نه اندازه کیږي. د هغې ځانګړتیا دا وه چې هغې هڅه وکړه خپل هنر د خپل وقار او اصولو په چوکاټ کې وړاندې کړي. همدا وجه ده چې د پښتو سینما په تاریخ کې د خانم نوم د هغو ښځینه هنرمندانو په قطار کې راځي چې د ښکلا ترڅنګ یې د اداکارۍ او شخصیت له لارې خپل نوم ژوندی پرېښود. خو د شهرت ترڅنګ د خانم د ژوند تر ټولو لویه معما د هغې ناڅاپي ورکېدل دي. په 1990 کال کې خانم د پښتو سینما له یو مشهور سینما مالک سره واده وکړ او له فلمي نړۍ نه یې د تل لپاره ځان لرې کړ. له واده وروسته یې فلمونو ته شا کړه او لاهور کې د فلمي نړۍ رنګین ژوند پرېښود او خپل کورني ژوند ته یې مخه کړه. هغه هنرمنده چې شاوخوا 10 کاله د پاکستان د فلمي صنعت په رنګینو کې تیر کړي، ورو ورو د خلکو له سترګو هم ورکه شوه. داسې ورکه شوه لکه د سینما برخه چې هیڅ کله نه وه. تر نن پورې هم د هغې د اوسني ژوند او ځای په اړه ډېر لږ معلومات شته او همدا خاموشي د خانم د کیسې په پای کې یوه لویه پوښتنه پرېږدي او هغه دا چې هغه ښځه چې یو وخت یې د سلګونو فلمي مینوالو زړونه نیولي وو نن چېرته ده. خانم په خپل شاوخوا 10 کلن فلمي سفر کې تر 1.5 سل پورې فلمونو کې کار وکړ. په اردو، پنجابۍ، سندۍ، سرایکي او پښتو ژبو کې د سینما په پرده خپل هنر وړاندې کړ. هغې د خپل وخت ګڼ مینوال لرل، خو د پښتو سینما په تاریخ کې ځای شاید تر ټولو ځانګړی وي، ځکه خانم یوازې یوه فلمي اداکاره نه وه، هغه د پښتو سینما د هغه دور یوه مهمه څیره وه چې ښځینه هنرمندانو ته د مرکزي کردارونو دروازې لا دومره پراخې نه وي. هغې له خپل هنر، شخصیت او ځانګړي انداز سره دا دروازې پرانیستې او داسې کردارونه یې پرېښودل چې د پښتو سینما مینوالې تر نن ورځې نشي هیرولی. او شاید د خانم د کیسې تر ټولو ښکلې برخه همدا وي چې هغه له سینما لاړه
خو سینما له خلکو د هغې یادونه وانخیسته. نن هم د هغې نوم د پښتو فلمي نړۍ د زرین دور له هغو نومونو سره یو ځای اخیستل کیږي چې د وخت په تېرېدو سره شهرت کم نشو. خانم له پردې ورکه شوه، خو د هغې هنر، د هغې کردارونه او د پښتو سینما په تاریخ کې د هغې نوم لا هم ژوندی دی.